ډېر زیات خفه شوم. زموږ د مور او پلار موږ له ډېر څه کړي دي. تاسو له مور او پلار ډېر څه کړل دي، خو زه وایم د خپل مور او پلار له په دې قبرونو باندې تیل واړوم او په دې مړونو باندې وسوځوم. دوی موږ له څه کړل دي. هلکې عمرانه دا ته څه وایې؟ ته د خپل مور او پلار پسې دا خبرې کوې؟ خدای به دې غر کړي مړه. لکه وروره تاسو د خپل مور او پلار ته ځکه دوا کوئ چې تاسو ته جیدادونه پرېښي دي، مال خالي درته پرېښي دی، نو موږ ته د مور او پلار څه پرېښي دي. زه خو وایم چې د کنځلو او د خیرونو ورته علاوه بل څه اړونه وایم. دا ته چې نن دلته رارسېدلې نو دا ته صرف د خپل مور او پلار د وجې رارسېدلې. ته یې رالوی کړې، په تا باندې محنت کړلی، او ته اوس خپل مور او پلار ته کنځل کې. لکه خیرې به نه کومه. زمونږ د کور خواته نن نه 20 کاله مخکې په 20,000 روپۍ کنال و، اوس دا په 50 لک روپۍ کنال دی. نو که زمونږ د پلار مونږ له دغه ځمکې اخیستې وې نو نن به مونږ په سکون نه وو، نن به ورته مونږ دوام کوله. خو چې مونږ له نه دی اخیستی، مونږ غفار وزار یو، نو موږ اوس ورته مونږ خیرې هم کوو. تاسو له خو مور او پلار هر څه اخیستي دي، نو تاسو ورته ځکه دوا کوئ. هیلکه ته د خپل مور او پلار پسې دا خبرې کوې؟ ته خو ډېر فضول او بې پیدې سړی یاره. ښه ځه لکه وروره ته اوس دا خبره وکړه. ته نن نه 20 کاله مخکې د ځمکې ارزانې وې، زمونږ مور او پلار مونږ له ځمکې نه دی اخیستی. نو ته اوس مونږ ته دا خبره وکړه چې مونږ د خپل مور او پلار ته خیرې وکړو او که دوا ورته وکړو. لکه دا دې څه خبره وکړه؟ نه ولې پلار مور د تا له څه جایداد د ځمکې نه دی اخیستی، نو ته په دې باندې خفه یې؟ لکه وروره زما خو دا زړه شوې، خو زمونږ د پلار مونږ له ځمکې اخیستی وې، نو نن به ته مونږ په مزه وو. اوس زما سره 2 روپۍ نشته، زه پې ځان له یو کنال ځمکه واخلم. لکه ستا اوس سمې نشته دی یار. داسې چل دی وروره، زه ستا نه اوس دا تپوس کوم که نه، نن دا ځمکه ته وایې په 50 لک روپۍ کنال ده، نو 20 کاله پس به هسې دا په 100 لکه روپۍ کنالي. او دا خو به 20 کاله پس تقریبا په 2 کروړه روپۍ، دا خو بیاړو د اخیستو یي نه. ښه په 2 کروړه روپۍ به یي؟ ته خو عجیبه سړی که نه یاره. زه خو وایم اوس دا ستا سره چانس دی، داسې چل دی که نه، دا ټولې ځمکې چې دا د سیل میواله، ځکه چې سبا به بیا ستا واړه تا ته کنځله خیرې کړي. نو د دې نه خبره زه یم دا ده چې نن ته دا ځمکې ټولې والې، نو سبا به ته هغوی دواګانې کړي. لکه وروره ته خو عجیبه سړی، زه ځمکې اخیستی شم، زه خو صرف دومره پیسې چې وګټم چې خپل ښځه او واړه پې وساتم، زه ځمکې اخیستی شم. ښه ستا سره دومره پیسې نشته دی، ته وایې زه پکې صرف خپل واړه هم نشم ساتلی. نو داسې حساب چې دی ستاسو د مور او پلار به هم و که نه، دا خو د پخواني سړي خبره وي، وخت په پیسه نو وي پیسه نه وه. نو ته نن دا خبره کوې چې دا په 50 لک روپۍ کنال دی، نن ستا سره 50 لکه شته، ځکه چې په روان وخت کې به دا ټیک ته په 2 کروړ روپۍ باندې کنال وي. نو ستا واړه به سبا دا کیسې کوي، خو دې کیسو ته ضرورت نشته دی. بس هر سړي له خپل محنت پکار دی چې خپل محنت کې باقي ځمکې جایدادونه دا د قسمت شیز دی. که ستا په قسمت کې او تا سیوا محنت وکړو نو الله پاک به دلار څه درکړي، او که ستا په قسمت کې نه او ته محنت چرې نه کوې نو یو شي ستا ته بیا میلاوېدی نه شي. نو ټولو خلکو له پکار دی چې یار داسې قسم خبرې نه کړي چې یار زمونږ پلار او نیکه مونږ له څه کړلي، هغوی به ټیک ته په خپل ټایم کې خپل ښه کوشش کړي، خو کیدای شي چې هغوی څه شی نه اخیستی، لکه څنګه چې ته نن څه شی نشي اخیستی، داسې به هغوی هم کوشش کړي. او که نه یاره سره دا خبره مکمل ټیک ته، ته خو دماغونه مکمل خرابې چې هغوی تا له جایدادونه او مال خالي نه دی پرېښې، نو د هغوی به څه مجبورۍ وې که نه، نو ځکه یې تاسو له دا نه دي کړی. او پای وخت کې 20,000 روپۍ نه وې، هغه نننۍ 50 لک روپو برابر وې. خو ځه دا خبرې موږ پرې کتونکو باندې پرېږدو چې مشرانو زموږ د کشرانو له څه نه دي کړی، او مال خالي له نه دی جمع کړی، او جایدادونه له نه دي اخیستې، نو موږ به ورته اوس خیرې کړو دواګانې. نو تاسو د خپل رایې په کمنټ کې ضرور شیر کړئ، او که دا ویډیو خوښه شوې وي نو زیات نه زیات یې شیر کړئ، زموږ پیج فالو کړئ. د الله په امان.